سلامونه او ستړي مه شئ، وخت مو پخیر، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به وئ، د ژوند چارې مو هم ښې روانې وي. د دندې اړوند مهارتونو څلورمه ویډیو ده. اوله، دویمه او دریمه ویډیو کې موږ د دندې اړوند مهارتونو د وظیفې پلټون یا دندې پلټون او ورسره د سی وي جوړول ورسره پر لیکه سایټونه ورته د اپلای کولو طریقه وه. څلورمه ویډیو کې په کور لیټر یا غوښتنلیک باندې غږیږو یا اپلیکیشن فورم هم ورته وایي. دا چې ولې کور لیټر مهم دی، دا چې کور لیټر کې کوم موضوعات شاملیږي، دا چې کوم موضوعات باندې فوکس کوو، دا چې کور لیټر د څه لپاره لیکل کیږي، دې ټولو پوښتنو ته په دې ویډیو کې ځواب وایو. نو تر پایه راسره اوسئ، ویډیو هم له نورو ملګرو سره شریکه کړئ او چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. کور لیټر لیکنه وایي کیسه دې ووایه تر څو د خلکو په منځ کې جواد شي. کور لیټر تاسې له نورو خلکو بیلوي. د دې ویډیو موخه او محتوا دا ده چې تاسو تر څو وپوهیږئ کور لیټر څه ډول ولیکئ، د کور لیټر په اساسي فارمټ به وپوهیږئ، د کور لیټر کلیدي ټکي به وپېژنئ او د کور لیټر په مرسته به تاسو ځان ور وپېژنئ. له دې وروسته ریزومي په تاسو او ستاسو په تېر وخت تمرکز کوي. ریزومي یا سی وي ستاسو په تېر وخت تمرکز کوي، دا چې تاسو څوک یئ، څومره تعلیم لرئ، څومره کار مو کړی. خو کور لیټر بیا جلا شی دی، هغه ستاسې د کار په خاوند او ستاسې په راتلونکي تمرکز کوي. د ګمارلو مسؤلینو ته باید تاسو وښایاست چې تاسې د ادارې لپاره څه کولی شئ. دا تاسو په کور لیټر کې ورته ښیوئ چې تاسې د دې ادارې لپاره چې تاسو اوس غواړئ د دندې ته اپلای وکړئ، تاسې څه کولی شئ دغه ادارې لپاره. ساده الفاظو بیا دلته وایم، په یاد ولرئ چې کور لیټر موخه د سی وي بشپړ ساتل دي، د سی وي تکرارول نه دي. یعنې د سی وي بشپړونکی دی کور لیټر. کور لیټر او سی وي لکه خور او ورور دي، اړیکه لري خو هر یو ځان ته ځانګړنې لري. کور لیټر یو بیل شی دی او سی وي یو بیل شی دی. له بده مرغه زموږ ډېر ځوانان چې کله وظیفو ته اپلای کوي فکر کوي یوازې سی وي ده. ډېر ملګري یې زه وینم ماته یوازې سی وي راولېږي، زما لپاره ورسره اپلای کوه. داسې نه ده، تاسې باید له هرې دندې لپاره یا د هر بس لپاره چې تاسو غواړئ نوم لیکنه ورته وکړئ، ثبت نام ورته وکړئ، باید جلا کور لیټر ورته ولیکئ او سی وي مو ورته اپډیټ کړئ. د کور لیټر اساسات کوم دي؟ کور لیټر د یوې ځانګړې دندې اړوند زده کړو لیوالتیا بیانوي. هر هغه دندې ته چې تاسو اپلای کوئ یا ثبت نام ورته کوئ، نوم لیکنه ورته کوئ، د هغې اړوند چې دي ستاسې زده کړې او لیوالتیا بیانوي. شخصي ولې رسمي؟ ستاسې شخصي معلومات دي خو په رسمي بڼه باندې. شرکت کاري دریځ ته مناسب د اړونده وظیفې ته چې تاسو اپلای کوئ هغه انجو کاري دریځ سره سم او مناسب تاسو باید یو څه ولیکئ. واضح کړئ چې څنګه د ادارې لپاره مناسب یاست او څنګه د ادارې سره مرسته کولی شئ. تاسو باید دا په کور لیټر کې واضح کړئ چې تاسې د ادارې لپاره ولې وړ او مناسب شخص یاست، تاسې څه مرسته کولی شئ. د ریزومي یا سی وي نه مو څو مهمو اصلي ټکو ته په اړه تشریح ورکړئ. هلته تاسې یو څه لیکلي دي، مهم ټکي یو څو دلته تاسې په کور لیټر کې واضح کوئ. وروسته یې مثالونه او نمونې رااخلو، وړتیاو یې مو په کار خاوند باندې وپلورئ. دا ستاسې یو تجارتي اعلان غوندې دی، داسې چې تاسې خپلې وړتیاوې خرڅوئ یا بروشر دی ستاسې د وړتیاوو د خرڅولو. نو تاسې باید وړتیاو په کار خاوند باندې خرڅ کړئ، څوک چې دنده ورکوي. په ساده الفاظو کې بیا که ووایي کور لیټر څه شی دی؟ د بازار موندنې وسیله یا هغه بروشر دی. او مسؤل څوک دی؟ مسؤل تاسې یاست. هغه څوک چې غواړي اپلای وکړي وظیفې ته دی محصول دی. هڅونکې لیکنه، دا ډول لیکنه خلک رابولي چې تاسو په اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړي. دا لیکنه تاسو ته د مرکې د لاسته راوړلو زمینه سازي کوي. یعنې کور لیټر چې دی یوه هڅونکې لیکنه ده، ستاسې په اړه هڅونکې لیکنه ده، ستاسې په اړه معلومات ورکوي شرکت ته یا همغه هیومن ریسورس منیجمنټ کې چې څوک دي هغې ته. لاندې پوښتنو ته ځواب وایي. کور لیټر دی چې آیا تاسو دا دنده ترلاسه کولی شئ؟ آیا تاسو به دا دنده ترسره کړی شئ؟ او آیا تاسو مناسب یاست دې دندې لپاره؟ دغه پوښتنو ته تاسې کور لیټر جواب وایي. دوو طریقو د ځان ورپېژندل. کور لیټر په دوو اساسي ډولونو کې لیکل کېږي. یو یې د لیوالتیا ښودلو لیک دی چې تاسې پکې لیوالتیا ښیوئ، بل د معلوماتو غوښتلو لیک دی. کله ناکله اصلاحات د یو بل پر ځای استعمالېږي، دا د یو بل سره جلا دي. یعنې په دوو طریقو تاسو ځان ورپېژندلی شئ. دواړو باندې اوس خبرې کوو. د لیوالتیا ښودلو لیک څه ډول دی؟ مثلا یو ځانګړی پوسټ په نښه کوي، په دې معنا چې هلته تاسې یو ځانګړی بست یا یو ځانګړې دنده په نښه کوئ، د مهارتونو په ګوته کول تر څو د شرکت اړتیاو ته ځواب وایي. تاسې هغه خپل هغه مهارتونه ورته په ګوته کوئ چې د همدې دندې اړوند دي. مثلا تاسو د کمیونیکیشن یو بس ته ثبت نام کوئ، تاسې ډېر فوکس دا کوئ د کمیونیکیشن اړوند مهارتونه تاسې هلته ورته وښیوئ. د پوسټ د اعلان اړوند اصلاحات او جملو کارول پکې کور لیټر کې مفید واقع کېږي. هغه د کوم بس چې اعلان ته دی ورکړی دی ځینې ځانګړي اصطلاحات یا ځینې ځانګړې جملې
ځینې انجوګانې، ځینې مؤسسات، ځینې شرکتونه لري، هغه تاسې بیرته کور لیټر کاروئ. دغه هم ډېر مفید واقع کېږي. او د معلوماتو راټولولو لیک څه ډول دی؟ دا عبارت د مازار موندنې وسیله ده. مثلا تاسې خپل معلومات ورکوئ، دا لکه ستاسو یو بروشر معلوماتي مرکه رانیسي، خپلې شبکې ته ځواب ورکول او د شرکت په اړه څېړنه کول. دا ستاسې معلومات یا دا ستاسو د معلوماتو راټولولو لیک دی. نو په دې خاطر تاسو دپاره معلوماتي مرکه، یعنې ستاسو دپاره د مرکې یا انټرویو زمینه مساعدوي. ورسره تاسو باید خپلې شبکې ته ځواب ورکړئ. مخکې مې د شبکې سازۍ په اړه خبرې کړې وې. هغه شبکه ستاسې په جریان کې یاست، ورسره هغه ته ځواب ورکړئ چې مثلا زه دغه بس ته غواړم د کور لیټر ولیکم، څه ډول کولی شم، او د شرکت په اړه څېړنه وکړئ. تاسو چې کوم شرکت یا انجو ته ثبت نام کوئ، د دې په اړه تاسې منظم څېړنه وکړئ، معلومات ترلاسه کړئ. لومړنۍ څېړنه به څه ډول څېړنه وي؟ تاسو باید په لاندې معلوماتو ځان یقیني کړئ. د شرکت په اړه څېړنه کوئ یا د انجو په اړه. د دندې اړوند عمومي معلومات باید چې دغه بس کومې دندې ترسره کوي، دلته چې څوک مقرریږي، د پام وړ وړتیاوې مهارتونه یې کوم دي، کلیدي ارزښتونه او کلمې پکې را پیدا کړئ. ورسره د پام وړ وړتیاوې مهارتونه، دغه کوم بس چې اعلان شوی د دې اړوند وړتیاوې مهارتونه، کوم وړتیاوې او کوم مهارتونو ته اړتیا لري، کلیدي ارزښتونه او کلمې د دې شرکت یا انجو اړوند کومې دي. د څېړنې په مرسته تاسو کولی شئ ښه کور لیټر ولیکئ، ځکه د شرکت د اهدافو، لیدلوري او ماموریت په هکله تاسو څېړنه کوئ، او د شرکت یا دغه انجو یا مؤسسه یا هر ځای چې دی، دا کوم اهداف لري، کوم لیدلوری لري او څه ماموریت لري. دلته یوه نمونه شته دی چې تاسې یې وینئ. دلته د درخواست کوونکي پته یا ستاسې پته ده، ورسره بیا نیټه ده چې په کوم تاریخ تاسې غواړئ اپلای وکړئ، د کارکوونکي پته، د کار ورکوونکي پته ده، همغه شرکت یا انجو د هغه یې ادرس دی. ورسره تاسو کولی شئ دلته ورته سلام ولیکئ. بیا لومړی پاراګراف دی، دا چې په لومړي پاراګراف کې څه لیکل کېږي، منځني پاراګراف کې څه لیکل کېږي، پای کې څه لیکل کېږي. دې اړه خبرې کوو، تاسو ته مثالونه هم وړاندې کوو. دا هم یو نمونه ده. تاسې وینئ پاس د هغه شخص چې غواړي ثبت نام وکړي یا نوملیکنه وکړي بس لپاره، ورپسې شرکت اړوند دغه معلومات او ادرس دی، ورپسې بیا د کور لیټر متن دی یا 3 یا 4 پاراګرافه دي چې په ده کې د خپلې وړتیاوې، خپل مهارتونه او د دې دندې اړوند مهارتونه باندې خبرې غواړي چې دلته شارټ لیست شي، یا ولې غواړي دنده ورکړي او دا د شرکت ته څه ګټه رسولی شي یا ولې مناسب دی د دندې لپاره. دلته کولی شي دا ستاسو نوم او پته ده، ورپسې نیټه ده په کوم تاریخ تاسې اپلای کوئ، د کار ورکوونکي نوم، موقف او پته ده. کولی شي مشخصا د شرکت نوم ولیکئ یا هم د شخص نوم ولیکئ، که تاسې یعنې یو خاص شخص مخاطب کوئ یا چار برخه مخاطب کوئ، سلام ورته وړاندې کوئ. ورپسې دغه تاسې کوم بس ته یا هم ثبت نام کوئ. ورپسې مکمل همغه متن د کور لیټر دی، پای کې په درناوي او امضا. سر کې که امکان وي په لیک کې یو ځانګړی کس مخصوصا مرکه اخیستونکی مخاطب کوي. که تاسې یو څوک پکې پېژنئ، مثلا دیار فلانی یا هر څوک چې وي، که داسې نه وي بیا موږ کولی شو مشخصا هغه شرکت یا انجو مخاطب کړئ. نورې بېلګې هم دلته شته، مثلا پاس وینئ تاسې د تاریخ نه لاندې چې که مشخص شخص وي، تاسې په نوم پوهېږئ، هغه مخاطب کوي، که نه یې همغه HR برخې مخاطب کوي چې څوک وي. لومړی پاراګراف کې باید بیا تاسو څه ولیکئ، د هدف د ستاسې د دغه کور لیټر د لیکلو څه دی، په کومه موخه دغه لیکئ، د لوستونکي پام ځان ته پکې راواړوئ، ځان ور وپېژنئ، د لیک یا دغه کور لیټر هدف ورته تشریح کړئ. تشریح کوي چې ولې شرکت او پوسټ سره لیوالتیا لرئ، ولې تاسې غواړئ ثبت نام وکړئ، ولې غواړئ دلته دنده واخلئ، په دې اړه باندې تاسې خپله لیوالتیا ورته وښایاست او ورسره تشریح کړئ چې څنګه ادارې سره مرسته کولی شئ، او یو وارې بیا هم دغه لیک یا دغه متن وګورئ چې غلطیانې ونه لري. دلته نمونه شته دی، مثلا دلته یو څوک غواړي یو پروګرام ته خپل کور لیټر ولیکي. لومړی پاراګراف یې داسې دی: وروسته له دې چې صدف احمدزی څخه مې د هغې د اوړي د انټرنشپ پروګرام په اړه وپوښتل، زما ستاسو د اوړي بشري منابعو د انټرنشپ پروګرام سره علاقهمندي پیدا شو. دلته یو څوک غواړي مثلا د انټرنشپ پروګرام کې ګډون وکړي، نو ما ستاسو د پروګرام سره علاقهمندي، ما تېر اوړی د کارکوونکو د ګټو پروګرام کار وکړ او چې د بشري منابعو برخه کې هم کار وکړو. د افغان لیکوالانو په بنسټ کې د سوداګریزو لیکنو د مشاور د همغږي کوونکي په توګه ما د مشرتابه خورا چانسونه لاسته راوړل.
په دې دوران کې ما د خپلو اړیکو نیولو مهارتونه هم پیاوړي کړل. زما مهارتونه به ستاسو د بشري منابعو دپارتمنټ سره اسنادونو د ثبت او ریکارډ برخه کې مرسته وکړي. دلته مثلا دا کس غواړي چې د انټرنشپ دپاره ثبت نام وکړي، لومړی خپله علاقمندي ښیي، بیا په دې غږیږي چې مثلا دا څه ګټه رسولی شي دغه برخه کې کوم مهارت لري او دغه شرکت ته یا دغه بحث لپاره دا ولې مناسب دی. بیا منځني پروګرام کې کوم موضوعات بیانېږي. خپل مهارتونه مو د کمپنۍ اړوند راټیټه وتکړئ. په خپلو مهارتونو کې مو د کمپنۍ اړوند مثلا ته کوم مهارتونه لري، ډېر فوکس دلته په هغه مهارتونو کېږي چې دغه بحث ته اړتیا وي. په کمپنۍ کې د کار کولو لیوالتیا ښودلو باندې تاکید کېږي. تاسې خپل لیوالتیا په متن کې ښیوئ چې غواړئ له کمپنۍ سره کار وکړئ. مناسب اسناد او شواهد وړاندې کوئ. وایي ما وښایاست رزومې معلومات راواخلئ، د زده کړې وړتیا او کارو د اعتبار وړ بېلګې د پوسټ په اړه وړاندې کړئ. مثلا تاسې ټول تعلیمي برخې اعلان کړي دي هلته، خو دلته یوازې ستاسو فوکس ټول په دې دی چې د دې دندې اړوند کوم مهارتونه او وړتیاوې او زده کړې چې لرئ په هغې باندې ډېر فوکس کوئ. پاراګراف مو په ټاپک سنټنسز یا د پاراګراف پیل جمله چې د پاراګراف 1 هدف دی بیانوي پیل کړئ. دغه هدف باید په لومړیو کې بیان شي. منځني پاراګراف نمونه هم دلته شته دی. په کابل بانک کې د بانک د استازي په توګه ما د پیرودونکو په ښه کچه وړاندې کولو ترڅنګ د تولیداتو نشر او پخش دنده هم ښه ترسره کړې ده. مثلا دلته په خپل تېر بیکګراونډ باندې چې ما دغه برخه کې ډېر ښه بریالی ماموریت ترسره کړی. ما د 2020 امریکایي ډالرو د کښته پورته کولو د مسؤلیت ترڅنګ د ATM د ماشین مسؤلیت هم درلود. زما تجربه به د پیرودونکو سره د پیسو د مدیریت مهارت په تاسو سره او ستاسو د منځني ختیځ د څانګې په پراخولو کې چې د دوبۍ په ښار کې د مرسته وکړي. دا کس غواړي مثلا د بانک یوې نمایندګۍ ته ثبت نام وکړي لپاره چې دوبۍ کې استازولي یا نمایندګي ده. نو دا په اړوند مهارت باندې ډېر تاکید کړی چې مثلا ما د بانک د استازي په توګه هم کار کړی دی. ما د 20,000 ډالرو ښکته پورته کولو مسؤلیت هم لرلی. د ATM د ماشین مسؤلیت مې هم درلوده. نو زه په دغه برخه کې کافي تجربه لرم. دغه تجربه او زما مهارت دا مرسته کوي ترڅو زه په ښه ډول باندې ستاسو دغه دنده ترسره کړم. پای کې د راتلونکي ګامونو بیانولو سره یې ختم کړئ. د چې راتلونکي کې تاسو پلان او برنامه لرئ او د اړیکو معلومات هم ولیکئ. دلته مثال شته. زه به په دې او نورو د پام وړ ټکي د منځني ختیځ د څانګې د پراخولو په اړه ستاسو خبرې وکړم د ډېر ژر لیدو په هیله. دلته د ډېر ژر لیدو په هیله په دې معنا چې یعنې ما ته د انټرویو چانس اتمه نه کوي. چېرې تاسو کومه پوښتنه لرئ نو په لاندې شمېره او ایمیل پته باندې راسره اړیکه ونیسئ. دلته بیا خپل هغه ایمیل او دغه ورکړئ ورسره. دا یې هم نمونه شته د پای د لیک فارمټ چې همغه واضح ورته لیکي او مننه کوي او خپله امضا کوي. ټکي چې په کور لیټر کې خورا مهم دي. غیر مسلکي ژبه باید اوږدوالی لیک باید یوازې یوه پاڼه ډېر اوږد نه. لیټر یا اپلیکیشن فورم همغه یوه پاڼه د هغې باید ډېر نه وي. پیاوړی تر ټولو اړوند زده کړې او کاري تجربې جوړ کړی شي. ډېر فوکس دلته په دې وي ځکه دا CV نه ده دا کور لیټر دی. دلته فوکس باید ډېر په دې وي چې اړوند مهارتونه او اړوند کاري تجربه باندې فوکس وشي او هغه ورته وړاندې شي. لکه مخکې چې نمونه وړاندې کړه چې هغه په بانک کې کار کړی. مونږ ډېر ځایونو کې کار کړی. دا چې اوس د بانک ته ثبت نام کوي د بانک د یو بس لپاره غواړي اپلای وکړي نو ډېر فوکس یې د بانک اړوند مهارتونو باندې کړی. یوازې څو زده کړې او کاري تجربې واخلئ. دلته ټولو زده کړو ټولو کاري تجربو باندې بیا فوکس مه کوئ. د CV تکرار مه راولئ. یوازې اړوند مهارتونو باندې بحث وکړئ. داسې یې ولیکئ چې په اسانه توګه ولوستل شي. کوشش وکړئ ښه اسانه او روان متن ولیکئ. نو دغه ډېر مهم دی. د شرکت د ارزښتونو چال چلند او موخو سره سمون ته پام وکړئ. کور لیټر کې ډېر کوشش وکړئ مخکې مې ویل چې تاسو د شرکت په اړه څېړنه وکړئ یا هغه NGO یا سازمان د دې په اړه څېړنه وکړئ. د هغې ارزښتونه چال چلند ماموریت او لیدلوری درته معلوم وي. دغه شیان بیا باید پام کې ونیسئ د لیکلو په وخت کې. تشریح کړئ چې څنګه د ادارې سره مرسته کولی شئ. دا هم ورته واضح باید کړئ چې تاسې د ادارې سره که تاسې مقرر کړي تاسو څه مرسته کولی شئ. په ریزومې کې لیکل شوي معلومات په اړه لا ډېر وضاحت ورکړئ. دلته کولی شئ ځینې موضوعات چې په CV یا ریزومې کې لیکل شوي دي لا یې واضح کړئ. د زده کړو تجربو ثبوت مو وړاندې کړئ. کولی شئ یو لنډه نمونه هم تاسې بیان کړئ. د ګرامري او املایي تېروتنو د اصلاح لپاره لیک مو بیا ځلې ولولئ. کوشش وکړئ چې ګرامري او املایي تېروتنې ونه لري ځکه دغه په خپله منفي تاثیر کوي او همدا وي چې تاسې د انټرویو یا د کاري مصاحبې لپاره بیا نه شارټ لیست کېږئ. مناسب لید جوړول څه ډول یو مناسب لید تاسې جوړ کړئ. ورسره لیک د دندې مطابق ولیکئ. یو بحث ډېر مهم بحث دی
لیک د دندې اړتیا سره سم ولیکئ. تاسو د لیک څخه مې موخه دلته کور لیټر دی. کور لیټر باید د دندې د اړتیا سره سم ولیکل شي. په لومړۍ جمله کې د دندې په اړه خبرې وکړئ. کوم بحث ته چې تاسو غواړئ ثبت نام وکړئ. اړونده مهارتونه مو تشریح کړئ. یعنې مناسب او یو خوندور او یو بریالی کور لیټر یا غوښتنلیک یا اپلیکیشن فورم به همغه وي چې د دندې مطابق وي او اړونده مهارتونه مو تشریح کړي وي. تجربې مهارتونو سره وتړئ. مهارتونه مو د دندې د لایحې سره سمون ورکړئ. مثلا زه دغه برخه کې کاري تجربه لرم. ډېر فوکس چې تاسو کوم بحث ته اپلای کوئ. مثلا زه د HR یو بحث ته ثبت نام کوم. ممکن ډېر ځایونه کې وظیفې کړي وي. کور لیټر کې ډېر فوکس په دې کومه چې ما په HR برخه کې کار کړی دی او دغه مهارتونه د HR برخې اړوند لرم. دغه مهارتونه ځکه مرسته راسره کوي ترڅو دا ستاسې چې کوم بحث اعلان کړی په دې کې زه یو مناسب وړ شخص اوسم او په ښه ډول دغه ماموریت په بریالي توګه پای ته ورسوم. په ادامه کې دریم شخصي کېدو رنګ ورکوي. یو ځانګړی کس مخاطب کوي. په دې معنا چې تاسو کوښښ کوئ چې د HR برخې مسؤل چې څوک دی هغه مخاطب کوي. شخصي کېدو رنګ په همدې معنا. که چېرې تاسو اړیکه نه لرئ کوښښ کوئ زنګ ووهئ ورسره د نوم پوښتنه یې وکړئ چې څوک دی. که نه وي بیا مشخصه نه وه د HR پوزیشن مخاطب کوي. د نوم نه وروسته ورته یو کامه کې دی. څلورم په زړه پورې پیل ولرئ. چې د کور لیټر پیل مو ډېر په زړه پورې او جالب وي. لوستونکي محتوا پسې ګرځي. د پام راښکونکي جملې باندې پیل وکړئ او تشریح کړئ چې ولې تاسو د دندې لپاره مناسب یاست. دا باید تاسو ورته واضح کړئ چې ولې تاسو مناسب یاست ترڅو تاسو د بل پړاو ته لار پیدا کړئ. د پنځم ټکي په توګه چې باید پام کې ونیسئ اړین معلومات مو شامل کړئ. په کور لیټر کې نوم، پته، ټلیفون شمیره، د کوډ سره د هیواد کوډ دا پکې ولیکئ. په واضحه توګه ښکاره شي. لوستونکي هم چې څه کوي هغه تاسو سره اړیکه کېدل دي. کله چې هم تاسې بل پړاو ته لاره پیدا کوئ نو همغه اداره تاسې سره اړیکه نیسي او بیا یې ولولئ. کوښښ وکړئ چې کور لیټر په یو ځل لیکلو باندې ونه لیکئ یا اپلای ونه کړئ. ولیکئ او بیا یې ولولئ. دا ستاسو لومړنۍ اغېزه ده. ښه اغېزه وکړئ. مطلب دا چې کور لیټر مقابل طرف باندې باید تاثیر وکړي او هغه ستاسو تر اغېز لاندې راشي ترڅو تاسې شارټ لیست کې ستاسو د مهارتونو د تاثیر لاندې راشي. ښه پاک او مسلکي وساتئ. په دې معنی چې یو مسلکي کور لیټر وکړئ. تېروتنې بد تاثیرات لري. که چېرې تاسې په کور لیټر کې تېروتنه کوئ چې تاسې بل پړاو ته لار نه پیدا کوئ. په دوام سره اووم ټکی لنډ یې وساتئ. څنګه وایي چې خیر الکلام من قل ودل. ځکه زر لګیا یم چې ویډیو ډېره اوږده نه شي. هغه فعلونه چې کار ښکاره کوي او فعاله جملې وکاروئ. لیک په یوه پاڼه کې ولیکئ. ډېرې مه اوږدوئ. 3 یا 4 پاراګرافه ولیکئ. د یو اوږد پاراګراف پر ځای ښه ده چې لنډ پاراګرافونه 3 یا 4 پاراګرافونه ولیکئ. مطمئن، نوښتګر او لیوال واوسئ. دا هغه وسیله ده چې تاسو له تر ټولو غوره پانګه پیري او شخصیت مو په لیک کې وځلوئ. تاسو چې کله د یو مطمئن شخص په توګه، نوښتګر او د لیوال ښودلو شخص په توګه تاسې خپلې وړتیاوې او مهارتونه هلته بیانوئ دغه ستاسو شخصیت ځلوي. همدا وي چې تاسې بل پړاو ته لار پیدا کوئ. په دوام سره د لیک کاپیانې وساتئ. دې معنا چې تاسو د کور لیټر کاپیانې وساتئ. ممکن تاسې په یو وخت کې 9، 10، 15، 20 پوزیشنو ته ثبت نام کړی وي یا اپلای مو کړي وي. د هر کور لیټر کاپي له ځان سره وساتئ. ځکه کله هم که تاسې بل پړاو ته لار پیدا کوئ بیا له دا تاسې سره مرسته کوي چې تاسې هلته کوم موضوعات بیان کړي دي نو تاسې کولی شئ بیا په بل پړاو کې له دې څخه ګټه پورته کوئ. پخواني لیکونه د دندې لټون اسانوي او کاپیانې تعقیب پروسه اسانوي. د ځواب د اخیستو هیله وکړئ. د کور لیټر په پای کې تاسې له مقابل طرف نه هیله وکړئ ترڅو تاسې بل پړاو ته پکې لار پیدا کړئ. د مرکې غوښتنه وکړئ. مثلا هر توری حسابي. کوښښ وکړئ د پاور اف د ورډز چې دی د کلماتو یا یا هم لاندې وایم د لغاتونو ویونو قوت چې کوم دی هغه وښایاست. داسې توري وکاروئ، داسې کلمې وکاروئ چې مناسب د کلمو په زور باندې تاسې خپل مهارتونه او وړتیاوې هغې ته ښه ډول بیان کړئ. د ځان توصیف لپاره مناسب صفتونه ولټوئ. د ښې ډکشنرۍ نه استفاده وکړئ. کوم 5 تشریحي کلیدي ستاسو لیک لیږدوي. داسې 5 کلمې چې ستاسو ټول هغه د کور لیټر مغز وګڼل شي او اساس یې وګڼل شي. هغه به کومې کلمې وي ستاسې په نظر؟ کړنې. کوم شیان دي، کومې کړنې دي چې تاسې باید د کور لیټر لیکلو کې پام کې ونیسئ. واضح او دقیق واوسئ. مطلب ډېر کوښښ وکړئ ډېر واضح واوسئ، دقیق واوسئ د کور لیټر په لیکلو کې. اعتماد په نفس ولرئ. هلته دا ستاسې په لیک کې باید څرګند شي تاسې پر ځان باور لرئ. د لیک لهجه لیواله او مثبته وساتئ. کوښښ وکړئ چې له لیکلو او داسې کلمې چې ستاسې لیوالتیا
ونه ښیي هغه مه کاروئ. داسې کلمې وکاروئ چې لیوالتیا او مثبتې کلمې وي. وښایي چې تاسو د شرکت په اړه او د پوسټ په اړه څېړنه کړې ده. دا ستاسې له کلمو ستاسو د کور لیټر د لیکلو له طرزه باید هغوی ته معلوم شي. تا ته دا شرکت یا دا انجو یا دا بست ارزښت لري او څېړنه دې کړې ده. د لیک په لیکلو کې مو زحمت ایستی دی. دا باید هغې ته تاسو وښیئ د لیک په لیکلو کې. ښکاره کړئ چې تاسو د دندې د اړتیاو او شرایط پوره کړي. دا باید تاسو په کور لیټر کې هغې ته په کلمو په زور ثابته کړئ چې تاسې د دندې د اړوند کوم شرایط چې دي او اړتیاوې دي دا تاسې پوره کړي دي. د یو اوږد پاراګراف پر ځای څو لنډ پاراګرافونه ولیکئ. دا خو مخکې مو وویل. لیک ته مو شخصي بڼه ورکړئ. شخصي بڼه په دې معنا چې یو شخص مخاطب کړئ. Dear HR officer, dear کاروان داسې چې هر څوک مقابل اړخ همغه د شرکت کې پیژنئ، په نوم یې پیژنئ، نوم کنئ مشخصا همغه یو برخه مخاطب کړئ. لیک مو ولولئ او په بل چا هم ولولئ. دا د اشتباهاتو د املایي تېروتنو او ګرامري تېروتنو مخنیوی کوي. هغه څه چې باید ویې نه کړئ یا ویې نه لیکئ په کور لیټر کې. د ریزومي یا سی وي متن په کور لیټر کې مه تکراروئ. دا دواړه سره بیل دي. مثلا سی وي او کور لیټر سره تفاوت لري. هغه متن بیرته هلته مه کاپي کوئ. د ریزومي په ایمیل کې استول کور لیټر پکې نه ځایونه کول. ډېر خلک زه وینم چې یوازې سی وي لیږي بس فکر کوي چې ما ثبت نام وکړ. بیا وایي زه نه شارټ لیست کېږم. د سی وي ترڅنګ کور لیټر یا اپلیکیشن فورم لیږل چې نهایتاً مهم دي په ایمیل کې. هرې دندې لپاره یو کور لیټر کارول. دا ډېره غلطه ده. ځینې خلک حتی هېڅ کور لیټر نه لیږي، یوازې سی وي لیږي. نو د هرې دندې لپاره باید تاسو اړ یاست چې نوی کور لیټر ولیکئ او د دندې اړوند مهارتونو فوکس وکړئ. دندې اړوند زده کړو باندې فوکس وکړئ او مشخصا همغه ایمیل کې همغه انجو یا اړوند شخص مخاطب کړئ. آیا تاسې پوهېدئ یو زیات شمېر شرکتونه ریزومي په انلاین د انټرنیټ له لارې مني؟ دا ډېرې انجوګانې اوس تاسو چې اپلای کوئ مجبور یې چې انلاین اپلای وکړئ. د سی وي د زیات شمېر له کبله د کار ورکوونکي د ټولې سی ویګانې باید وګوري، تر ټولو غوره او مناسب سی وي د ځانګړې دندې لپاره وټاکي. دوی څنګه دا کار کوي؟ تاسو وینئ حتی موږ کله کله کوم بس چې اعلان ته ورکوو یو بس لپاره حتی 200 300 400 تر 500 کسان هم خپلې سی ویانې رالیږي. څه ډول دغه پروسه مخکې ځي یا څه ډول دغه خلک انتخابېږي د دوی له منځه؟ دوی ستاسو کور لیټر او سی وي ګوري. نو لومړی کور لیټر کتل کېږي، بیا سی وي کتل کېږي. چېرې د شرکت د اهدافو، ارزښتونو، ماموریتونو اړوند کومه کلمه ستاسو کور لیټر کې ښکاره شي دغه سکرین کېدو کتلو چانس ډېرېږي. داسې نه ده چې دوی هره کلمه جلا جلا ګوري، بلکې دوی داسې عمومي کور لیټر او سی وي کتل کېږي، ګوري چې د دوی اهدافو او د ارزښتونو، ماموریتونو د شرکت اړوند مثلا څوک تاسو ته وظیفه درکوي د هغوی اړوند داسې کومه کلمه شته یا داسې وړتیاوې لرئ چې هغوی ته هلته ضرورت دی. تاسې داسې وړتیاوې خپل بیان کړي دي، داسې مهارتونه بیان کړي دي چې هغوی ته ضرورت دی. نو دغه تاسې سره مرسته کوي. تاسې سکرین کې مطلب دا چې تاسې هلته هغې ته وښایي چې تاسې داسې یو څوک یاست چې دوی ورته اړتیا لري. کور لیټر څه شی و؟ اساسات یې څه شی و؟ او دوه اړخیز پرزنټیشن، برخې، سم اغېزه کړنې او نه کړنې. دغه موضوعات و چې بحث پرې وشو. خدای دې وکړي چې ګټور ثابت شوي. ما ځکه زر زر خبرې وکړې او تر څو ویډیو اوږده نه شي. که تاسې پوښتنه لرئ دې اړوند موضوعاتو باندې کولی شئ چې په کمنټ کې یې مطرح کړئ، ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ او ترڅنګ بله دا چې کومه برخه کې که تاسې ستونزه لرئ کولی شئ چې ما سره دلته په کمنټونو کې شریکه کړئ او زه به په همغه موضوع باندې بله ویډیو هم جوړوم. انشاءالله ورپسې ویډیو به د انټرویو په اړه وي، ځکه کله تاسې دنده پلټئ، دنده پیدا کوئ، اپلای ورته ښه کور لیټر او سی وي ورته جوړوئ، اپلای ورته کوئ، تاسې د امتحان یا ریټن ټسټ یا هم د انټرویو لپاره شارټ لیست کېږئ. نو دا چې تاسې امتحان ورکړئ طبعا بیا کاري مصاحبه یا کاري مرکه یا انټرویو به تاسې لرئ او انټرویو کې د چې کوم ټکي مهم دي، تاسو څه ډول یو بریالی انټرویو ورکړئ، د انټرویو مهارتونه کوم دي، اړتیاوې کوم دي، کوم موضوعات پوښتنې ممکن وشي، په دې باندې را روانه ویډیو ده. نو که تاسې بیا هم پوښتنه لرئ کولی شئ په کمنټ کې مطرح کړئ او هغه موضوعات چې تاسې غواړئ زه پرې ویډیو جوړه کړم کولی شئ له ما سره یې په کمنټ کې مطرح کړئ. مننه، تر بیا ښې چارې.